کله چې هم د ستاسو ماشومان جاړي او زیل کوي نو که دا طریقه وکړئ انشاءالله چې د هغوی ژړا او زیل به په لږ وخت کې دننه ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمرونو او خویندو کله چې د چا ماشومان جاړي په هیڅ یو وجه باندې هغوی نه قلاریږي. کله د هغوی ژړا د حد نه سیوا شي مونږ یې کله یو خوا زغلو کله بل خوا کله بل خوا، لیکن دې ته زیل وایي. د دې علاج صرف په قرآن حدیث کې شته او دا په صرف په قرآن حدیث کې ډاکټران ولا صرف ستنې وایي هر څه وکړي، لیکن د ماشوم ژړا هغې سره نه بس کېږي. نن درته کوم یو عمل ښیم، دا زما خاص عمل دی. معلوم کله یو کس یو ماشوم راولي په دې طریقې سره په هغوی باندې دم واچومه نو انشاءالله چې په سکندونو کې دننه یعنی یو منټ پکې لا تېر نه وي چې هغه ماشوم زموږ پښتانه ورته وایي پرغزي ماشوم. بعضې خلک په ځان باندې مکمل اغوټې راولي، ډېر زیات جاړي که نه بې انتهایي زیات جاړي، نو هغه پرغزي ماشوم او هغه چې بلکل په ځان باندې سمې چې کوم دی اچپې راولي د ژړا هغه ماشوم باندې چې دا دم واچوم نو هغه په یو منټ کې دننه الله جل جلاله روغ کړي. نو زما داسې دی خواهش و چې دا دغه نورو کتونکو ته هم ووایم چې هغوی هم د دې نه پیدا واخلي، لیکن حتی الامکان تاسو کوشش کوئ چې دې باندې د خلکو خدمت وکړئ. دکاندارۍ دپاره قطعا مې استعمالوئ، یعنی چا سره د پیسو شرط په دې باندې مه لګوئ، ډېره به ښه وي. بس دې باندې د خلکو امداد وکړئ او د خلکو مدد وکړئ نو ډېره به ښه وي. د ټولو اول دغه دم درته ښیم، خو یو خبره درته ډېره زیات زوري کومه. په یو حدیث مبارک کې راځي چې کله د ماښام اذانونه کېږي نو تاسو د خپل ماشومان بهر ته مه پرېږدئ، ولې په دغه ټیم کې د شیطانان راکوزیږي او هسې نه چې د ستاسو ماشومانو ته چېرته کې نقصان در ونه رسوي. دې وجې نه یو خو به تاسو دا چې دې احتیاط کوئ چې ماشومان به یوازې نه پرېږدئ، او دویم احتیاط به دا کوئ چې د ماښام د لمانځه نه پس یا د ماښام دغې بانګونو سره په دغه دوران کې تاسو ماشومان د کور نه بهر بلکل مه پرېږدئ، ورنه دا مسایل به تاسو ته بیا ډېر زیات راځي. البته که چاته دغه رنګې مسله راغلی وي چې د هغوی ماشوم وي او د هغوی ماشوم ډېر به انتهایي جړېږي، نو تاسو به د ټولو اول یو کار وکړئ، دا ماشوم به غېږ کې والئ یا د خیر د هغه بل کس سره وي، د ټولو اول به تاسو ورته په هغې غوږ کې اذان وکړئ او په ګس غوږ کې اقامت وکړئ، خو منډې به نه ورکوئ، ښه په سور ښه په طریقې دا رنګ اذان وکړئ چې دا لفظونه پکې ښکلي ښکلي ادا شي. د هغې نه پس ماشوم ځان ته مخامخ واچوه، یې په هغې کې کېنوار څه کوي ورسره، خو چې تا ته مخامخ وي. د ټولو اول دا کلمات ووایه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا به 3 ځلې ووایې. د هغې نه پس دا کلمات ووایه: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. 3 ځله یې ده وویلې، بیا 3 ځله قل اعوذ برب الفلق. دا صورت په 3 ځلې ووایې پوره ښه. د هغې نه پس به 3 ځله قل اعوذ برب الناس. دا به 3 ځلې ووایې. دا چې کله ووایې او د هغې نه پس به 3 کرته درود شریف ووایې، او بیا به پې دغه ماشوم د سر نه تر د خپو پورې مکمل دم کې شوپ یا چې دی کفه وکړي، لیکن کله په دې ماشوم باندې شوپ اچوئ په داسې انداز کې به اچوئ چې کله هم تاسو دا شوپ اچوئ چې د ستا د خولې د لاړو دا ذرات دغه شوپ سره ورشي په دې ماشوم باندې، ستا دغه شوپ اچولو سره به یکدم د ماشوم ژړا بس کړي. ډېر زبردست عمل دی. بعضې کسان په پوره او پوه یقین سره نه کوي، نو هغوی دې ورته 2 منټه انتظار وکړي. د 2 منټو نه په دې کې زیات وخت بلکل نه لګي. ښه که یو انسان دم کړو
او ډایرکټ جړه بس نه کړه نو 2 منټه پس به انشاءالله چې لازما دغه ماشوم جړه بس کوي. نو د زیل د ختمولو دپاره مې یو ښکلی مزیدار دم درته وښولو. دغه دم تاسو هم کولی شئ، په نورو ماشومانو باندې هم اچولی شئ او د نورو وروڼو خویندو د هغوی مدد خو هم په دې باندې کولی شئ. او تاسو ته یو ځل بیا هم ویم چې زموږ هغه وروڼو او خویندې چې هغوی د موبایل استعمال نه کوي، هغوی د دې وظایفو نه خبر نه دي، د دې چې کوم دی هغه موادو نه خبر نه دي. نو تاسو داسې وکړئ چې تاسو چې دا کوم وظایف اورئ نو دا وظایف هغوی ته هم رسوئ چې هغوی هم د دې نه پیدا اخلي. جزاک الله خیرا.